د خوست ولایت مقام رهبري او دغه ولایت د ټولو ملکي او امنیتي ادارې منصوبین ځانونه په ختیځ ولایتونو کې د دوشنبې شپې د زلزله ځپلو هیوادوالو په غم کې شریک ګڼي. وایي چې د اړتیا په صورت کې هر ډول قربانۍ ته حاضر دي. دوی زیاتوي چې په یاده دردونکې پیښه سخت خواشیني شوي دي. دا ټول ملګري دې ته تیار چې دا قرباني ورکړو. که وینې ضرورت انشاءالله دا ټولو کې زه داسې وینم چې هېڅ څوک به ځان ونه درېږوي. دا ټول ملګري وینې ته تیار یو، هدې ته تیار یو چې په خپل شخصي لګښت د خپل معاش نه که 15 روپۍ وي که 10 روپۍ وي چې موږ یې داسې دا هم کړي وکړو چې دا نن وایي چې ملګرو ته ضرورت درو شي کونړ ته چې په خپل شخصي لګښت نه ولایت نه غواړو نه بل نه غواړو نه بل نه غواړو موټر ته خپل تیل چې وایي هغې ته به موږ انشاءالله ځان ورسوو. مسؤلین وایي په دې سختو حالاتو کې د خپلو زیانمنو خلکو لاسنیوي ته چمتو دي او په اړونده برخه کې مرسته او همکاري د هر افغان انساني اسلامي او ملي مسؤلیت ګڼي. موږ پرون نردل یم تیارسای حالت کې وسم یو چې موږ ته امر وشي د خپل رهبرۍ نه موږ سره د اسباب دې ځنه کونړ ته سره د خپل ټیم او سره د سره میاشتې موظفو نفرو کارمندانو رضاکارانو هغه سره په خوست ولس کې مختلفو برخو ولا خلک لکه خاص کر ډاکټرانو هغه خپل آمادګي خیالي چې هغه هم تیار دي انشاءالله موږ تیار یو چلو. د ولایتي ادارې له لوري دغه ولایت په اداري کمپلیکس کې د مرستې راټولولو صندوق هم کېښودل شو چې د مرستې راټولونې لړۍ عملاً پیل شوه. له دې یوه ورځ مخکې هم د خوست ولایت مقام په لارښوونه او د اطلاعات و کلتور ریاست له لوري د هیواد ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو لپاره د مرستې راټولولو صندوق په خوست ښار کې ایښودل شوی چې د زیاتو خوستي ولسونو له لوري ورسره مرستې هم شوي دي. د یادونې ده چې د دوشنبې په شپه یوې سختې زلزلې د هیواد ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او ځینې نور ولړزول چې په خوب ویده زرګونه کسان پکې شهیدان او ډیری شمېر نورې ټپیان شوي هم دي چې دا مهال لاسنیوي ته اړتیا لري.